अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स नन چې کوم زموږ د کلاس ټاپک ته په دې کلاس کې به موږ نن سمپل د ګرافیک ډیزاینینګ کورس سٹارټ کوو. دا زموږ فرست کلاس ته د ګرافیک ډیزاینینګ د کورس. په دې کورس کې به موږ ډیټیل سره سمپل فوټوشاپ ته السټریټر فور ایگزامپل چې ما سره سونه د ګرافیک ډیزاین د بر سافټویر زه د کټول موږ ډیټیل سره ډیسکس کوو ودین ایگزامپل په دې موږ پریکټیکل پروجیکټس کو لایک موږ سره دا یو ډیزاین دی دلته لیکلی یو اس ای پرایډ چکن something دا موږ سره یو ډیزاین راغلی صحیح شو. دا موږ سره پسې کې ډیزاین شوی فوټوشاپ کې ډیزاین شوی د قشانتي نیکسٹ موږ ګورو لایک ما سره دا ډیزاین راغلی دی نو دا ځان یو ډیزاین دی موږ سره دا سره د های اینڈ ټریډیشنل کوالټي پېښور چپل د ورته لیکلی صحیح شو. نو دا موږ سره یو بینر ډیزاین دی آنلاین سوشل میډیا اپلوډینګ لپاره سمپل دا زموږ کار راځي صحیح شو. دا جست یو ډیزاین شو سیم ایز اټ از ما سره دلته ګورو دا یو ډیزاین را سره راغلی موږ سره دا په فوټوشاپ کې کېږي بیفور څنګه دی بیا آفټر څنګه صحیح شو. مطلب دا چې موږ سمپل په دې کورس کې با ګرافیک ډیزاینینګ زکو باغی باندې آنلاین ورک هم کو باغی باندې آنلاین ارننګ چې سونه کانسپټ د کټول موږ په دې کې ډیسکس کو لایک موږ سره دا پکچر راغلی بیفور څنګه دی دغه شان دی آفټر چې کله موږ ایډیټینګ وغیرہ پکې کو نو دې طریقې سره زموږ دا پکچر بس کېږي شو کېږي برا سره لایک موږ سره داسې ټایپ اف ډیزاینز راغلي دي صحیح شو کنه. بل دلته موږ ګورو دا سمپل د فوټوشاپ انټرفیس موږ سره راغلی دی صحیح شو. دا انټرفیس موږ ټیسټ ډیسکس کو لکه لایک دا د کالج لپاره موږ جست یو ډیزاین جوړ کړی جست دا چې کوم دی دا د فوټوشاپ انټرفیس ته په دې کې موږ دا ډیزاین کړی دی سیم ایز اټ از لایک ما سره دا یو ډیزاین دی صحیح شو. ډاکټرز لپاره دی دا موږ سره د فوټوشاپ ډیزاین کېږي د قشانتي موږ دا برګر ډیزاین دا ټول ما سره پسې کې راغلی په ډیزاینز کې راغلی صحیح شو. دا سمپل کانسپټ موږ سره د ګرافیک ډیزاین دی ګور زموږ دی دا ډسپلی چې کوم دا په دې کې موږ پکچر ایډیټ کول شو. بل دا موږ سره په راستر ډسپلی باندې کار کوي پکسل سے زموږ کوم راغلی بعد کې به وای چې پکسل سے توایو لا ویکټر لا موږ وای راستر ویکټر دغه سيزونه څنګه وایو صحیح شو. دغه بعد کې بیا وایو خود له سمپل کانسپټ موږ سره د سې د فوټوشاپ تر سره. بل د دې د آنلاین ارننګ باره کې موږ خبرې کوو که زدل تراشم پایور ته موږ راشو سمپل پایور ته موږ راشو صحیح شو. نو پایور باندې دا زموږ یو مارکیټ دی صحیح شو. په دې باندې څه کوي خلک خپل سرویسز پرووایډ کوي لکه لایک تاسو ګرافیک ډیزاینینګ زده کو او اوس موږ وایو چې په دې باندې موږ څه خپل آنلاین سرویسز ورکول غواړو ګرافیک ډیزاین کول غواړو لکه لایک موږ سره دا فیمیل راغلی دلته وګورو دی صحیح شو. دلته سمپل دې سور کړی دی یو خپل دغه لګولې دی صحیح شو چې مطلب دا رضا دا د سيزونه ډیزاین کوم او هغه خپل ګیګ څخه کړی دی لګولې دی. بل د دې پرایسینګ ته وګورو بیسیک پرایس د 7297 روپے د قشان د سټانډرډ کې وګورو پریمیم کې نو دا ټول موږ سره یو مارکیټ ته په دې باندې بیا موږ څه کولی شو دا ډیزاینینګ وغیرہ زموږ چې کوم دا سرویس دا موږ پرووایډ کولی شو خلکو ته صحیح شو کنه. او پهل دی لپاره موږ د ګرافیک سکیل پکار دی تاسو په پهل ځان پالیش کوئ مطلب دا چې ګرافیک وز کوي د اغه نه پس بیا موږ سمپل کم سایت ته جو پایور سایت ته جو صحیح شو. دا زموږ فرست کلاس ته بیسیک کلاس ته زموږ د ګرافیک ډیزاینینګ باره کې صحیح شو. نیکسٹ کلاسز کې موږ د دې د انټرفیس ډیسکس کو او دا ټولز وغیرہ به سٹارټ هلو ټیک تا بس ان شاء الله په نیکسٹ کلاس کې بیا موږ د دې نیکسٹ کوم کلاس ته او به ډیسکس کو. والسلام.